مکلف یو چې په دې باندې چې دغه د نشي توکو کمپاین راولو او دغه نشي توکو له منځه یوسو په خاطر دې چې د میوند او ژړۍ ولسوالۍ تقریبا د 20 میلیون ډالر په شاوخوا کې پروژې درلودې او د بدیل معیشت پروګرامونه ته عملي شوي. دغه چې درولي چې اوس په نو یا به د طالبانو سره درېږي یا به د حکومت سره درېږي موږ د هغه ته احتیاط کوو.